السلام علیکم. په 1993 کې د صدر اسمبلی برطرفه کړې او نواز شریف حکومت یې ختم کړ. نو نواز شریف کور ته نه لاړی بلکې ټرین مار په شکل چې دی دای د لاړی لاهور ته او هلته یې جلسه وکړه او دغه جلسه د دې په لال کیلې چې ننه کړې وه چې دا د شیخ رشید وال ګډ و. شیخ رشید په ایک ټیم باندې په نواز شریف باندې دومره زیات میان و چې دته به یې ټنډه هم ورچپ کړه او دا به یې ورته ویله که چیرې تا ته څوک وایي او که نه وایي زه به تا ته وزیر اعظم ولا درتایم. خو څوک له دغه شي څه خبر و چې شلو کالو آباده دغه شیخ رشید به په دغه لال کیلې چې ننه او دغه نواز شریف ته چور ډاکو او لوټېره والا به هم ورته وایي. څه به کوې تاریخ له دغسې کلهبازیو نه ډک پروت ده. یوه طرف ته نواز شریف په روډو باندې و او بل طرف ته د اسمبلیو بحال کوونې کیس دا سپریم کورټ چې چلېده او بل طرف ته د دریم کار پټ کېده. یعنی دا کار و چې پنجاب چې د نواز شریف حکومت و نو بېنظیر بټو او صدر دی دا منصوبه جوړوله چې دا حکومت په موجه ختمو. نو د دې نواز شریف وال یو اهم کس دا یې جان سره کړی و چې هغه نومېده منظور وټو او دا د پنجاب اسمبلی سپیکر و. د سره یې دا وعده کړې وه چې تا به موږ پنجاب وزیر اعلی جوړو. نو په ایک ټیم باندې د پنجاب چې نواز شریف 2/3 میجارټي نه اکثریت زیات و یعنی 209 سیټان و ورسره. خو چې چمال دا منظور وټو ورته مخالف سو نو 17 کسان یې دغه نه خپل جان سره کړه او دغه نه یو فارورډ بلاک ورته جوړ کړ. بل طرف ته یې نورو کسانو سره هم رابطې کولې. یعنی حال دا و چې دغه پنجاب اسمبلی چې څو ورځې مخکې نواز شریف ښه اکثریت و او اوس یې حال دا و چې دغه پنجاب اسمبلی چې 20 کسان دي د ول حمایتیان و. نور چې د کوم باغی چټه ګروپان و دا ټول کسان دي منظور وټو سره ملاو سلو او ایغه سره اتحاد وکړ. نو منظور وټو سره چې چمل دوره کسان برابر سلو نو د دې عدمي اعتماد وټو مطالبه وکړه. نو 25 مارچ په 1993 کې به عدمي اعتماد وټونه کېدل. نو پنجاب اسمبلی نه بارا حال دا و چې مال روډ هم بند کړی و نواز شریف او کارکران ش ډېر هم ولاړ و او بل طرف ته پولیس نفري چې کومه وه دا ښه مقدار سره ولاړه وه. نو چې چمل دغه کسان اسمبلی ته راتلل نو پولیس او دغه په منځ کې جړپ هم سره وسلو. یعنی پولیس ته په دغه باندې شیلینګ هم وکړو او لاټي چارج هم وکړو او دغه شل کسان چې نن اسمبلی چې د ووټو انتظار کاو اچانک یې په مخالفینو باندې ورطرف کړو او دغه دواړو منځ چې ښه جګړه سره وسله. یعنی لتو سوکانو باران هم پچې وسو خلکو په چپلیو باندې والن هم سره وکړو او چا کورسۍ راخیستلې په کورسیو باندې والن کول چې چاته په لاس باندې هیڅ شی نه ورلل. نو دودي اسمبلی وال مایکونه یې روکشل او یو بل سره په نثار کړ. یعنی دغه دنګل فساد یوه غنټه جاری وو. خو حیرانی خبر دغه ده چې دغه دنګل فساد چې نن نه عدمي اعتماد وټونه هم وسلو او دا کامیاب سلو. یعنی پنجاب وزیر اعلی غلام حیدر وحی دا بیان سپاتا او د پنجاب یو نوی وزیر اعلی منظور وټو جوړ سو. نو دغه وټو ته دی بنظیره داندې زده وټو والا ورته ویلا خو دوه ثبوتان داسې دي چې دا ثابتوي چې بنظیره او صدر دی دا د منظور وټو اتحادي وو او دغه حمایت هم تحصیل وو. ځکه چې بنظیر دینه څو ورځې مخکې دا بیان کړی و چې د کومې نواز شریف وال چټه باغي ګروپان دي دا به زه جان سره میلاوم او حکومت به جوړوم او چې چمال دغه منظور وټو ته په پنجاب اسمبلی چې ننه عدمي اعتماد وټو ضرورت و نو پیپل پارټۍ او جماعت اسلامي دی دغه حمایت کړی و. دوم ثبوت دا ده چې صدر دی د پیپل پارټۍ رهنما الطاف حسین چودھری دا د پنجاب گورنر جوړ کړ او منظور وټو ته دی دغه گورنر حمایت تر اخیره پورې حاصل وو. یعنی پنجاب گورنر او وزیر اعلی یو بل ته مبارکبادي ورکوله خو دوی ته دا پته نه وه چې د موږ خوښي دا څه ټیم پورې ده هغه آباده به ختمه سي. ځکه چې بل طرف ته پنجاب اسمبلی بحال کوونو کیس دا په سپریم کورټ کې شروع و. نو چیف جسټس چې کوم ده نسیم حسن شاه نومېده د دې آرمي چیف ته ټلیفون وکړ چې اسمبلی موږ بحالې کو کنې کو بحالې. نو هغه ورته ویله چې تاسو قانون مطابق فیصله وکړو. نو 26 مای په 1993 چې دا فیصله وسله او اسمبلی دوباره بحال کړي. نو دغه فیصله 10-1 سره سلې وه. یعنی 10 کسان دي په دغه حق چې نه و چې د کومې اسمبلی صدر ماتې کړی دي دا یې غلط کار کړی ده او یو کس دی په دغه حق چې و او چې کوم کس چې په دغه حق چې و هغه نومېده جسټس سجاد علي شاه. دغه نواز شریف سره شاته بیا تعلقات هم خراب سلو چې چمال نواز شریف دوباره بحال سو او دای دی وزیر اعظم جوړ سو. نو دا کوشش لګوله چې د پنجاب حکومت ز جان تر واړوم
نو د دې دغه اختیارات غلام حیدر وحی نه واخیستل او پرویز الهی ته پلاس کې ورکړ. نو پرویز الهی د دا کار وکړ چې د کوم کسان مسلم لیگ نون نه تللی و نو دغه یې دوباره بیا دغه مسلم لیگ نون چې شامل کړو چې چمال د سره دوره کسان برابر کړل چې عدم اعتماد وټونه دو غټایسله نو د دې عدم اعتماد وټو مطالبه وکړه. نو منظور وټو دی گورنر ته ورته ویله چې ته اسمبلی ډنګې کا. نو گورنر د اسمبلی ماتې کړلې ایغه آباده دغه فیصله های کورټ ته لاړه. های کورټ ته اسمبلی دوباره بحال کړي ځکه یې بحال کړي چې منظور وټو په ایخ ټیم باندې ورته ویله چې چمال د عدم اعتماد وټو بیان دا راغلی و چې تاسو عدم اعتماد وټونه وکړو نو په دغه ټیم باندې ته دا حکم نشئ جاری کوای ځکه چې دا د قانون خلاف ده. چې چمال های کورټ دا اسمبلی بحال کړي نو چلور میټو آباده گورنر بیا اسمبلی پسې ماتې کړي. نو پنجاب چې دا یو بدمزه کیل سره جاری و او پاکستان یو غټه صوبه پنجاب ولا دغه نه یو مذاق سره جوړ سو. نو په دغه ټیم باندې نواز شریف خپل کابینه وغوښتله او دوه دا مشوره سره وکړه چې د صوبې اختیارات په موږ وفاق ته واړو. نو دغه منصوبې باندې عمل سره وسو او میا ازره دغه ایڈمنسټریټر ها جوړ کړ. نو پنجاب وزیر اعلی چې کوم منظور وټو دوه ورته ویل چې تاسو کوم کسر لجو زبا دغه نه تاسو ته او اس ډي جوړاو ځکه چې دته د صدر حمایت هم حاصل وو. نو پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته دا کار وکړو چې رینج یې وغوښتله او هغه ته ورته ویله چې تاسو دغه چې موږ مدد وکړو دغه اختیارات مشترکو پلاس کې او که کوم کس تاسو کیسه نه مني نو هغه تاسو دفترو نه نیسو او باره یې ورولو. نو بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی منظور وټي پولیس ته دا ورته ویله چې کوم کسان دغه کوي او غیر قانوني کار کوي چې د کوم اډر نواز شریف ورکړای دا تاسو دغه خلاف بیا سخته کاروایی وکړو. نو دا قریب و چې دا دواړه ادارې به خپل منځ سره ټاکراو کېدلې او دغه به جګړه سره راتله. خو دلته د پاکستان آرمی چیف وحید کاکړ میدان ته راغی. رینجر ته دا ورته ویله چې ته په سیټ سه دا دغه چې کار نسته ده او 2 هفتو بعد وحید کاکړ فارموله رااله. نو هغه وحید کاکړ فارموله شوی وه دا به بل کس چې د تاسو سره ډسکس کوم. نو دغه معلومات چې ما تاسو سره شیر کړل تاسو موږ ملاقات په نوې ویډیو کې کېږي. السلام علیکم.